په جامه کې خو لمونځ راسې تېر سوی و ځکه ټیک 1 بجه اوس ده نو نه پوهېږم چې جمعه خو مو د جمعې لمونځ وکړئ بله جمعه به انشاءالله تعالی هم د جمعې لمونځ وکړو او هم به د اختر تیاترونه رانیسي دا شیان هم دلته شاوخوا خرڅېږي دلته یې ولې نږدې دلته ته راوړه څه درکړي ربي والإسلام دين. السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې د مبارکې شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو بس الحمدلله روژه هم په خلاصېدو ده نو تر دا مهاله خو ماشاءالله ډېره ښایسته روژه وه بس خدای پاک دې د پاته روژې هم په خیر را باندې تېرې کړي هم پر تاسو او هم پر ما باندې نو د روژې اخري جمعه نو کېدای سي بیا بله جمعه اختر سي نو راوتلي د خیر سره ځان مو آماده کړئ حمام مو وکړئ هغه سنت مو پوره کړ نو د خیر سره اوس ځو یو مسجد ته د جمعې لمونځ کوو نو راځئ د خیر سره نن مو داسې یو ښایسته مسجد ته بیایم پاینو مینه کې یو ولاګ درته جوړومه د خیر سره تاسو به دا شاوخوا ساحه او مسجد را سره ووینئ او موږ به د خیر سره لمونځ وکړو نو تاسو به هم دعاوې کوئ انشاءالله زه به هم دعاوې درته وکړم ستړې مه سې ذکرا ستړې مه سې څنګه یې راوخېجه مسجد ته دې بوځمه ځې را سره ته به هلته راته کښېنې صحیح ده او ذکرا ماته اکثره وخت وایي وایي زه در سره ځمه مسجد ته وایي ته به لمونځ وکړې زه به درته کښېنم نو نن دې بیایمه ښه دی که لمونځ راسه تېر نه سو تیز به ولاړ سو ښه ښه لرې ځو تا ته در معلومه ده مسجد کوم مسجد ته ځو دا خو زموږ نږدې دی زه هم نن به لرې ولاړ سو بیا به را ناوخته کېږي د یوه جامه کې خو لمونځ راسه تېر سوی و ځکه ټیک 1 بجه اوس ده نو نه پوهېږم چې زموږ د دې ساعتونه پارک کوي که څنګه دی څنګه ښایسته کور یې جوړ کړی دی اوس به د خیر سره ولاړ سو بلې جمعې ته انشاءالله راسه تېرېږي نه ذکرا جمع در پیدا کومه سمه ده تا ته ډېرې در معلومې دي اوس به د غټ سپین مسجد ته بوځم ښه ده صحیح ده ښه شیدې مو وڅښلې روژه دې وخوړه خیر سره دا دی دغه دی نوم یې غټ سپینه جامه ده دې ته رالو د دې جامه یو څه ناوخته کېږي کچابک دی نو دغه دې ته پارکینګ ساحه ده شازاد پراخ غټ پارکینګ لري دی نوم یې مسجدونه داسې دي چې وخت سره لري یو پاو نیم ساعت داسې
الحمدلله د جمعې لمونځ وسو نو دا جمعه خو مو د جمعې لمونځ وکړئ بله جمعه به انشاءالله تعالی هم د جمعې لمونځ وکړو او هم به د اختر لمونځ وکړو نو دا ماشاءالله ډېر یو ښایسته غټ مسجد دی چې هر څونه په زیات تعداد خلک ورته راسي بیا هم ډک سوی نه دی ځکه د باندې هم غټه احاطه لري نو بس دا مسجد و لمونځ مو وکړئ انشاءالله سوکه سوکه به ولاړ شو نو دلته بیا ځینې کسان تسپې رانیسي عطرونه رانیسي دا شیان هم دلته شاوخوا خرڅېږي نو دا د مسجد ماشاءالله ډېره یو غټ ښایسته احاطه ده ښه ګلیان چمنیان ګلخانه او دا شیان لري ګور او د سو ځای فواره مکمل غټه ساحه ده غټه سپینه جامه دغه دی ذکرا هم دغه ده ذکرا لمونځ دې وکئ لمونځ دې وکئ چش دې راشکولی ده حاجي صاحب درکئ چش ده تی بوی که بوی ځې دلته یې ولې نږدې دلته ته راوړه څې درکښې څه رقم غوږ دې ده نه پکښې ټینګېږي پزه دې پیته ده روژه دې نیولې ده ولې اشتها دې خلاصه ده اوس یې ګل دا مسجد ته راغلې وې ښه نو همدغه مسجد وګوره در باندې ومو لیده ذکرا ته وایم وم زموږ که روژه ده تا ته به یو شی در رانیسم چش در رانیسم مثلا لکه چش جوس در رانیسم اوبه کیله مستې شلومبې چش در رانیسم پلیټ ملیټ پلیټ ملیټ بیا چی شي ناسپلیټ چی شي ناسپلیټ ناسپلیټ نو دوستان تاسو ډیره غوښتنه کړې وه چې ذکرا نو ذکرا مریض چې زه لمانځه ته ځم دا وایي زه در سره ځم نو نن مې دا راوسته مسجد دې ولیدی ډېر خلک و کشکې دې پوړنی پر سر کړی و بله چې مسجد ته راځې بالا به پوړنی پر سر کوې ښه ته راوړه زه دا ګلبې وګورم څنګه ښه بویه ځي الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين دغه د چمني په مابینځ کې ذکرا یو ډېر ښایسته ګلان یې کرلي دي وینې وینې یې څنګه ښایسته ګلان دي چشکه بده سره هم یو دانه سم و دغه ګلان دي هغه ورسره سم ده دغه ورسره سم ده إسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني
النور. دا و دوستانو کندهار ښار 2 ماینو مین کې غټه سپینه جامه که چا نه ولیدلې دا ډېر وخت دا دینونه مې در باندې ولیدل نو نور به موږ هم د خیره سره ځو د روژه مات دپاره به امادګي نیسو نو انشاءالله بیا راتلونکې جمعه به اختر یې انشاءالله لمانځو بیا بس دا و یو لنډ ولاګ تر بیا ښه وخت ښه چارې د الله په امان بای بای